درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د زوا درس وایو. زوا د پښتو الفبا 28م توری دی. زوا د ز آواز ورکوي او په انګلیسي باندې په زد لیکل کیږي. ستاسې توا په یاد ده؟ له توا څخه توتي راتلی. د توا او زوا ترمنځ ډیر فرق نسته. توا هیڅ شی نه درلودلی، خو زوا چې ده زوا پر سر یو ټکی لري. نو راځئ د زوا درس ته ولاړ سو. زوا ظرفشوی. ظرفشوی ته په انګلیسي باندې سنک وایي. نن ظاهر او ظریف لوښي مینځي. ظاهر په ظرفشوی کې لوښي مینځي. تاسو ګورئ دا 2 نفره، د دا یوه نفر نوم د دا مشر نوم ظاهر دی او دا بل چې دی دا کوچنی هلک دا ظریف نومیږي. د دواړو نومونه له زوا څخه راځي. اوس نو تاسو دا 2 جملې زما سره تکرار کړئ. نن ظاهر او ظریف لوښي مینځي. ظاهر په ظرفشوی کې لوښي مینځي. تاسو ګورئ په ظاهر، ظریف او ظرفشوی کې زوا راغلې ده. اوس به وګورو چې که زوا د یوه نامه په سر، مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. زوا ظرفشوی. ظرفشوی ته په انګلیسي باندې سنک وایي. په ظرفشوی کې زوا په سر کې راغلې ده. انتظار. په انتظار کې زوا په مابینځ کې راغلې ده. په انګلیسي کې انتظار ته ویټینګ وایي. او محافظ. په محافظ کې زوا په آخر کې راغلې ده. محافظ ته په انګلیسي پروټیکټر وایي. ستاسو زال په یاد دی؟ له زال څخه ذخیره راتله. زی مو په یاد ده؟ له زی څخه زکات راتلی. غدات مو په یاد دی؟ له غدات څخه ضعیف راتلی. او زوا خو مو نو د نن درس و ظرفشوی راتلله. دا ټوله په پښتو کې یو آواز ورکوي او هغه ز دی، د زد آواز ورکوي او په همدې خاطر دا ټوله په زد لیکل کیږي. زال ذخیره، زی زکات، غدات ضعیف او زوا ظرفشوی. دا ټوله د زد او یا ز آواز ورکوي. په پښتو کې که د دوی آوازونه یو رقم دي خو په لیکلو باندې جلا جلا لیکل کیږي. تاسو به دا درس په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. زوا ظرفشوی. نن ظاهر او ظریف لوښي مینځي. ظاهر په ظرفشوی کې لوښي مینځي. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.